محترم مفتي صاحب یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د زوم د طرفه څخه د ناوې و طرف ته کالي ورکول کیږي او د ناوې د طرفه څخه د زوم و طرف ته کالي ورکول کیږي لس شل جوړې. آیا دا څنګه دي؟ دا د شریعت د لارې جواز لري او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، په موږ کې دا رواج شته شل جوړې یا هر څو مثلا د زوم د طرفه څخه په واده کې چې څونې خیښانې ورغلي وي و هغو ته کالي ورکوي، هغه د ناوې خلک د طرفه څخه هغه خلک و دې خیښانو ته کالي ورکوي. دا ورا چې ورغلي وي هغه د دې ورابانو ښځو ته هغه کالي ورکوي و نارینهو ته هم کالي ورکوي. بیا چې د هغه ناوې را واده کې د دې خوا څخه چې هغه خیښانې ورسره راغلي مېلمنې دا چې ځي دا بیا کالي ورکوي، پړونان ورکوي، شیام ورکوي. دغه چې دی حضرت مولانا محمد یوسف لدهانوي شهید رحمت الله تعالی علیه دا خبره بیان کړې ده. دا یې د لعنت په الفاظو ویلي دي و دې ته. هغه دا په دې خاطر یو دا په لعنت باندې بللې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ودوله دوې میچنې د اوبو دپاره دوې مشکولې یا چاګلې یو د چمړې دی شی د هوارېدو چې په هغې کې د خرماو پوستونو و خورونه پراته وه ډکوله د دې څه ډکه سوې وه دا او یو پټو دا یې ورکړی دی نبي علیه الصلاة وسلام. نور یې نه وخیښانو ته نه د هې طرف نه د هغه طرف نه نور شیان دا یې وخیښانو ته یو شی نه دی ورکول سوی. دغه چې دی دا اوس دا رواجونه دا زموږ خپل رواجونه یا دا یورپي رواجونه دي د نارواو لارو څخه د کفري رواجونه په موږ ګډ سوي یا دا رواجونه دي. خو د نبي علیه الصلاة وسلام لور چې ود سوې ده موږ که هغه رقم کار کوو هغه خو دغسې وو. په دې کې خو دغه کار نسته او دغه عمل ناروا اسراف ناجایز. په دې کې زوم داسې وڅنډل سي چې در د ولورې دغه معاملې او تکلیفونه در ولور نور پسې ډېر ګران سي. بیا لا نور دا رواج هم پکښې دی اوس راغلی دی زموږ په طرف کې سکوټر هم ورکول کېږي، ځینې موټر ورکوي، ځینې ټلیفونونه ورکوي، د سرو زرو ګوتمۍ ورکوي. دا بیا نور ناروا کار دی، نور اسرافونه دي چې کوي. دا د زومه څه چې دا روپۍ واخلي خو زوم یې بې روپو کوي او که پلار دا روپۍ دا شیان ورکړي. نور خلک چې بیا ودونه کوي د مسکینانو لوڼې ودیږي هغه بیا دا شیان نه لري نو د هغو لوڼې بګر سره کوټه سي. دا اسرافي ناروا کار دی. بل بیا دا کار هم فکر رالی چې دا یو د بله غاړه غځول اسرافونه او د ریاکاري دا هم فکر رالی دا ناروا عمل دی. مجموع الفتاوا دپاره د ښځو 2 جلد 100 صفحه محمد یوسف لدهانوي شهید رحمت الله تعالی علیه هغه څخه دا حواله و هغه ته سوې ده. والله اعلم.